دي دا ځای بیخي ژور هم دی چې اوبه بیخي ډېرې دي. زه خپله د مشکل سره مخ شومه. ولا یې پورته کوي موټر چې یو اندازه نورې م اوبه ډېرې شي څپې به وولی دا موټر. مقصد بالا کښتۍ ته ضرورت دی یو ګړی بعد خدای دې خیر کوي. ښه د دوبۍ د اماراتو کیسه به راونیسي مقصد چې بیا موټران اوبو اخیستي. راشي ورته وګورئ بیخي د سړک نقشه یې ورورکه کړې ده. هېڅ شی نه معلومېږي په دې ساحه کې. وینې ښار له خواڅه لاره راغله. سلامونه، ستړي مه شئ، ورځ مو په خیر. نو په دې هیله چې هر چیرې یاست روغ جوړ به یاست. نو نن په کندهار کې تقریبا د 3 بجو څخه شاوخوا 3:30 بجو څخه ډېر طوفاني باران دی، باد هم ورسره دی. نو ډېر بد وضعیت یې جوړ کړی دی. فعلا په عینومېنه کې یم. د عینومېنې د اولې په وارې سره یم. دا اوبه به زه په تاسو ووینم چې سم لکه په رود کې چې خلک روان دي. راشي ورته وګورئ بیخي د سړک نقشه یې ورورکه کړې ده. داسې یو بد وضعیت یې جوړ کړی دی. داسې به یو ګړی شاوخوا وګرځېږو بیخي داسې وحشت زده یې کړله خلک. اوبه د توقع خلاف ډېرې راغلې. وینې دلته مکمل دا ځای ټوله سیده کړی دی. هېڅ شی نه معلومېږي په دې ساحه کې. وینې کنې دلته دغسې پاک دی لکه دغه غټ دی جګ دی په دې ساحه کې. شی نه معلومېږي. لکه په راندې کې چې روان یې دغه جمپ بیخي نه معلومېږي. نسته جمپ. وینې اوس پر جمپ واوښتله. اما اوله فواره ده. ښار له خواڅه لاره راغله. ډېر بد وضعیت دی. نو خدای دې وکړي چې پسې دوامداره نه شي باران. دا ځای خو لا بیا عینومېنه دغو نه کانالزیشن سیسټم یو څه ګزاره کوي. د باندې خو دا رقم باران ښار غر کوي. نو دا زه چې روان یم دا خو اوله عینومېنه ده. دا دویمه عینومېنه ورباندې رالوړم د پر اوله عینومېنه. نو چې کله هم باران وشي اوبه راډېرې شي بس دغه هغه دویمه عینومېنه لوړه ده. دې خوا د اوبه دا زور راوکړي. سم اوبه په زیاتېدو دي مقصد کمیږي نه. ته ورته وګورئ اوس نو اولاد خپل فضل کوي. خدای پاک په خپلو کارو ښه پوهېږي. بجې هم دونه ناوخته نه دی. 5 بجې دي 2 بالا خو بیخي تاریکه سوله. خلکو ګروپان ولګوله د موټرانو. دې ساحه کې بیخي ډېرې اوبه دي. دا چې ورته وګورئ دغسې تر په وارې پورې. برپاک خو به مزاحمت نه درته کوي ویپر. کندوز کباب مخه خو وینئ بیخي سړی هم نسته. خو بیخي سړک په منځ کې ولاړ دی چې ولې. زه غواړم چې ووځم. دلته یو ګړی ودرېدلمه. د پښو بیخي داسې دی چې چانس نسته. کنې یو ګړی به سړی په پښو باندې پکښې ګرځېدلی وای. مقصد بالا کښتۍ ته ضرورت دی یو ګړی بعد خدای دې خیر کوي. ښه هغه د دوبۍ د اماراتو کیسه به راونیسي مقصد چې بیا موټران اوبو اخیستي.
تاسې ورته وګورئ بیخي د سړي زړه ته نه لوېږي چې دا دې اوله په واره یي دا نقشه ټوله غلطه ده دغه ځای ته وګورئ څونه اوبه دي هلته څه پېښه وسوله سکال یې ووالی که څنګه حساب موضوع خو دغسې معلومیږي د ښار له خوا څخه خلک ډېری را روان دي داسې ورته وګورئ زما هنداره چې ده لنده ده روښانه شی نه معلومیږي دا ځای کې بیخي ډېرې اوبه دي دا ځای بیخي ژور هم دی دا چې هغه ریل ویډیو زه پر دې څنګ ورسره ورکړمه بیا تاسو ته معلومیږي خدای که ما پیدا کړه زه بیا ریل ویډیو د دې ځای ورکړم په دې ځای کې اوبه بیخي ډېرې دي زه خپله د مشکل سره مخ شومه ما فکر نه کوئ ډېر بد وضعیت شو هلسې ویې والی دا موټر والا یې پورته کوي موټر سي د اندازه نورې هم اوبه ډېرې سي څپې به ووالی دا موټر دغسې ټیټ موټرانو لپاره خو بیخي نه ده صحیح دا ځای نور به دا بهتره وي چې زه سړی کور ته ولاړ شي ما د زویا سره هم وعده کړې وه ما زه مو بیا یم د باندې دا هم راچپه سوې ده باد راچپه کړې ده وینې څونه ښایسته ناجو دی زموږ کوڅې ته هم ډېرې خطرناکه اوبه برابرې دي نو بیا به خبرې کوو نو تر بیا ښه وخت د الله په امان